بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه سره جمال الدین، تاسو ګورئ ایس جے فورکس چینل. ان شاء الله په دې ویډیو کې موږ د فورکس مربوطه ځانګړي اجزا مطالعه کوو چې لیوریج دی، پیپ دی او سپریډ دی. چې لومړی راځو په لیوریج غږیږو. لیوریج څه ته وایي؟ لیوریج د پیسو ډبل کولو ته وایي چې په فورکس مارکیټ کې موږ $1 که چیرې واچو نو $1 موږ ته په $100 حسابوي. یعنې مطلب موږ کولی شو چې په $1 موږ د $100 سودا وکولی شو. مطلب څه شی دی؟ مطلب د لیوریج دا دی که چیرې موږ په مارکیټ کې زیات لیوریج، څومره چې زیات لیوریج الو یا څومره زیات لیوریج استعمال کو، هغومره زیات اندازه موږ کولی شو په مارکیټ کې سودا وکړو. که څومره کمه لیوریج موږ والو، هغومره کم اندازه موږ په مارکیټ کې سودا کوو. لیوریج څه حساب څومره نه څومره پورې موږ ته راکول کیدای شي؟ د 1 نه 2 نه 1/2 نه، یعنې 1.2 لیوریج نه تر 1/2000 لیوریج پورې موږ ته راکوي، چې دلته 1/200 پورې دی، خو مګر 1/2000 لیوریج بعضې کمپنۍ ورکوي. دا څوک ورکوي؟ دا هغه دې ته دا بروکر ورته وایي، یعنې هغه کمپنۍ چې موږ او د نړیوال مارکیټ سره وصلوي چې موږ وکولی شو تر څو په نړیوال مارکیټ کې سودا وکړو. نو د دې ترمنځ چې کوم کسان دي هغې ته بروکر وایي. انشاءالله په هغې به بله ویډیو کې بیا هم تفصیلي غږیږو، خو په دې کې لنډ دومره پوه شئ چې د هغه بروکر چې موږ د مارکیټ سره وصلي، هغه کمپنۍ نه هغه بروکر موږ ته لیوریج راکوي. نو زموږ دلته اډوایس دا دی چې تاسو زیات لیوریج مه کاروئ. څومره چې کم لیوریج کاروئ چې هغومره ښه دی، ځکه چې څومره زیات لیوریج کاروئ هغومره ستا ریسک زیاتېږي، هغومره ستا خطره زیاتېږي. که چیرې پروفیټ کې خو صحیح ده، ډبل پروفیټ به وکړي، زیات پروفیټ به وکړي. خو که چیرې اپوزیټ لاړ شي، ستا برعکس لاړ شي، یعنې ستا هغه کوم امید چې دی د هغې برعکس لاړ شي، نو لاس په ډېر غټ کې او په یو شړک کې به ستا ټول اکاونټ ومینځل شي او تاوان به شي. راځئ چې نور هم تشریح کړو. دا ستا که چیرې په اکاونټ کې $100 یې، نو ستا سره لیوریج دغه لیوریج دي 1/2 1/10 1/200 ته موږ مثال ورکړی. دې نه څومره زیات نو تاسو خپل اندازه وکړئ چې څومره زیاتېږي لیوریج هغومره تاوان زیاتېږي. نو مطلب پرچیز پاور موږ دلته راکوي په 0 کې 1/2 کې. نو که چیرې موږ 1/2 لیوریج والو او $100 په اکاونټ کې واچو، نو موږ ته کولی شو چې $2000 پورې سودا وکړو. همداسې 1/10 1/50 1/100 اخرني ته راشو 1/200. که لیوریج موږ غواړو نو په $100 اکاونټ، یعنې $100 زموږ جب نه په اکاونټ کې واچو، نو موږ تر $200,000 پورې سودا په اکاونټ کې کولی شو. money value of the 1% profit. نو که چیرې 1% پروفیټ هم موږ واغستو، نو موږ په $100 کې په 1% پروفیټ که موږ مارکیټ نه حاصل کړو، نو موږ $2000 ګټه کولی شو. مګر برعکس لاس یعنې تاوان هم کولی شو. $2000 تاوان، یعنې $100 کې ته $2000 شي تاوان وکړي، نو مطلب چې 2000 ته رسي ستا ټول اکاونټ به واشي. برعکس به ستا نور هم که ته مغنیمۍ کې پیسې نورې واچې، یعنې نور پیسو ته هم حاجت دی چې تا اکاونټ واش کړي، نو ته دومره دا پاور څومره زیاتېږي هغومره خطره زیاتېږي. صحیح ده. دلته پرسنټیج موږ لیکلی دی چې 2% 10% 50 همداسې څومره لکه ستا د لیوریج زیاتېږي هغومره د ستا د دغې اندازه هم زیاتېږي، د تاوان او د پروفیټ اندازه. راځئ بل دغې کې چې موږ وګورو د لیوریج یو بل مثال. لیوریج مطلب د پاور آف لیوریج، یعنې $100 ته موږ د $1,00,000 طاقت راکوي. لکه دلته نور مثالونه هم دي. یو وړه تیږه دومره پاور ته رسوي چې په مثال د 1000 تیږو دومره پاور ته زموږ اکویټي یا بیلنس رسوي، زموږ انویسټ رسوي. راځئ پیپ ته ځو. پیپ څه ته وایي؟ پیپ هغه مقدار عددونه دي کوم چې د هر یو کرنسي د مین، یعنې د هغه د اصلي، یعنې د هغه د اصلي ریټ نه اصلي ریټ چې دلته زه دې نه دا خط تاومه، اصلي ریټ نه ښي لاس نه شروع کېږي او چپ خواته ځو، دا ټول پیپس حسابېږي. نو په دې کې لومړی پیپ چې دی هغه مه حسابوئ، هغې سره که حساب هم کوي خیر مشکل نشته، خو اصلي پیپ چې کوم دی هغه دویم پیپ حسابېږي چې دویم پیپ څلور د عدد په حساب راځي، دریم پیپ مثال
په 80 یا دلته چې مثال 2 نو 100 همداسې که 9 نو 90 نو هغې نه چې زیات شي بیا 600 یعنې په سوها حسابېږي یعنې هغې نه چې نور هم زیات شي هغه په زرهاو حسابېږي او هغې نه چې نور هم زیات شي په لکاو یعنې په ډبل یعنې په 10,000 حسابېږي. راځئ همداسې که چیرې یو مثال موږ والو دلته موږ یو سودا کړې په یورو یو اس ډي کې نو دلته موږ 1.2328 نو تاسو دلته حساب وکړئ دلته مثبت 25 یعنې 25 پیپه بره تللی نو دا وګوره 40 پیپه دلته بره تللی دی. نو همدا شانته یو بل مثال موږ ګورو چې هغه دلته په چارت کې ګورو. که چارت کې موږ وګورو مثال یو سودا موږ سیل کړې ده هغه لاندې راغلی دی دلته موږ سټارټ کې موږ سودا کړې وه 1.558 کې موږ کړې وه او دلته موږ بنده کړه په 1.558 کې نو تاسو خپل دلته کاونټ وکړئ نو دا 1000 پیپه پروفیټ یا لاس شوی دی. مثال که برعکس لاړ شي همدومره لاس کېږي همدومره تاوان کېږي او که ستا په فیور کې یعنې ستا په ګټه کې لاړ شي نو همدومره ګټه کېږي. 11,500 ډالرې ګټه کړې ده. مثال دلته اوس ستا هغه بیلنس اکویټي یا لیوریج فرق کوي چې تاسو څومره لیوریج دی. دلته که لیوریج کم وي نو بیا ګټه هم کموي که لیوریج زیات وي همدومره ګټه زیاته کوي. په پیپس کې پیپ چې کته ځي بره ځي نو په لیوریج پې تاثیر غورځوي چې دا څومره حساب دی. همدا دلته بل مثال موږ په یو بل چارت کې دلته ورکړی که دلته 1.15 نو دا لاړ شي 1.450 ته لاړ شي تاسو دې پر حساب وکړئ منفي کوئ د دې نه دا عدد منفي کوئ یو څو عدد یې نه منفي کوئ چې دا څو کې پاتې کېږي. زما په خیال دا 1520 پیپه لاندې تللی دی. نو که چیرې دې کې ته هر څومره ګټه کړي ځکه چې نن سبا خلک حالات دغه ښه دی تاسو خپله ګټه چاته نه شئ ویلی نو تاسو د پیپ په حساب یې ورته وایئ چې ما دومره پیپ لاس کړی دومره پیپ پروفیټ مې کړی. راځئ ځو سپریډ ته. سپریډ څه ته وایي؟ سپریډ هم یو وړه غوندې موضوع ده چې دومره خاص موضوع نه ده. خاص په دې ده چې تاسو کله صرف دومره کنفیوز کېږئ چې کله تاسو یو سودا کوئ سټارټ کې هغه چې کم تاوان کي تاسو وایئ چې دا اول نه ګټې ته نه ځي اول نه په دې ګټې نه ځي ځکه چې هره کمپنۍ تا کله مارکیټ سره وصلې نو هغه خپلې ګټې دپاره یو څه کوي. نو سپریډ د هغوی ګټه ده. کله چې ته په مارکیټ کې لومړی سودا کې د هغه ستا هغه لومړی تاوان چې کوم دی هغه د مارکیټ خپل فیس دی چې هغه لوګو کېږي ستا په ټریډ باندې ستا په سودا باندې چې هغه خپله د سپریډ څه شي نه منځته راځي. سپریډ په خپله هغه کرنسۍ نه چې مثال دلته اوس دا یو مثال موږ اخیستی یورو یو اس ډي ده یا دلته یورو یو اس ډي دا ده او یو اس ډي جاپان شو مثال دا کرنسي ده یعنې دا کرنسي موږ په دې کرنسي اخیستې ده نو د دې کرنسي او د دې کرنسي هغه اخرني عددونه رالي پیپ سره یو ځای کوي او د هغې نه یو لیوریج جوړوي چې دا کمپنۍ خپل اصول او خپل حساب کتاب دی. تاسو صرف دومره پوه شئ چې د هر وخت د کرنسیانو لاندې وګورئ هغه پیپسي تاویږي بعضو کې فکسي چې هغه نه خوځي بعضو کې چې دی فکس نه یعنی سکیلپینګ والی یعنی خوځېدو والی هغه خوځي را خوځي. نو زما خپل تاسو ته همدا دغه دی چې فکس سپریډ والا هېڅکله مه خوښوئ چې کم خوځي کم سپریډ چې په یو ځای نه ولاړ او کله بره کله لاندې خوځي هغه سپریډ په دې انتخاب کوئ ځکه چې تاسو په دې چانس لرئ چې تاسو که بعضې وخت راځي چې تاسو سپریډ کم وي نو تاسو ترې نه ګټه اوچته کوئ او سودا پکې وکړئ. الله دې وکړي چې په دې ویډیو پوه شوي وئ او دا ویډیو ستاسو دپاره فایدهمنه ثابته شي. انشاءالله په بله ویډیو کې به نور هم تفصیلي په نور موضوعاتو غږیږو. تر بلې ویډیو پورې په پاک الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.